آیا یوه داسې دعا در وښیمه چې په لوستلو سره به الله رب العزت تاسې ته د دنیا او آخرت د ټولو نعمتونو دروازې خلاصې کړي. کله چې موسی علیه السلام دا دعا په خپله ژبه باندې راوسته نو الله تعالی ورته د دنیا او آخرت د ټولو نعمتونو دروازې خلاصې کړي. دا یوه قرآني دعا ده، ډېره لنډه دعا ده، ډېر کم وخت مونیسي، خو اجر او ثواب دومره زیات ده او دومره زیاته لویه ګټه لري چې الله تعالی تاسو ته د دنیا او آخرت د ټولو نعمتونو دروازې خلاصوي. نو آیا تر دې بله لویه خبره زما او ستا لپاره شته چې د دنیا او آخرت د نعمتونو دروازې راته راخلاصې شي؟ دعا په دې ډول ده: ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. څومره لږ وخت مونیسي خو ګټه او اجر او ثواب یې ګوره چې څومره زیات ده. نو خپله یې هم زده کوئ، کور کې په نورو باندې هم زده کوئ او څومره مو چې وس کېږي دغه دعا تر نورو خلکو پورې ورسوئ، نورو خلکو ته یې ور زده کړئ تر څو هغوی هم په خپله ژبه باندې راولي، خپل عادت یې وګرځوي او الله رب العزت ورته په خپل فضل او کرم سره د دنیا او آخرت د نعمتونو دروازې خلاصې کړي. انشاءالله چې الله رب العزت به تاسو ته هم د خپرولو اجر او ثواب درکوي. ځکه که چېرته کوم بل رور زده کوي، کومه بله خور زده کوي، هغه یې خپل عادت ګرځوي، نو دا خو معلومه خبره ده چې تا ته به هم اجر او ثواب در رسیږي. موږ او تاسې په 4 ساعتو کې چې شپه او ورځ کېږي څومره بې ځایه خبرې کوو، څومره د نورو خلکو غیبت کوو، څومره بدې ردې وایو، دغه خپلې ژبه باندې څومره غلط الفاظ کاروو. آیا دا ښه ده او که دا ښه ده چې په خپله ژبه باندې داسې الفاظ وکاروو چې الله تعالی راڅخه راضي شي؟ په خپله ژبه باندې مو بد رد مه وایئ، غیبت مه کوئ، د خلکو باندې خبرې مه کوئ، د خلکو عیب مه بیانوئ، بلکې همدغه رقم دعاګانې او دې ته ورته نورې دعاګانې د الله رب العزت ستاینه او صفات بیان کړئ تر څو الله تعالی در څخه راضي شي. کله چې الله تعالی در څخه راضي شي نو الله تعالی به ستا په ژوند کې هم مثبت بدلون راولي، ستا پر ژوند کې به هم تا ته خوشحالي درکوي او ته به هم یو هغه بنده اوسې چې الله تعالی به در څخه خوښ اوسي. خو که چېرته په دغه خپله ژبه باندې خراب الفاظ وکاروئ، د نورو خلکو غیبت وکړئ، په یو او بل پسې خبرې وکړئ، د خلکو بد رد بیان کړئ، په خلکو باندې بد رد ووایئ، نو په دغسې وخت کې به الله رب العزت به هم در څخه ناراضه وي او الله رب العزت به هم در څخه خفه وي. هر څومره غیبت چې کوې ویې کړه د خلکو، په خلکو پسې چې هر څومره بدې خبرې کوې ویې کړه، هر څومره د خلکو چې عیبونه بیانوي بیان یې کړه، نو څه فایده؟ ورځ خو تېره شوه، په ټوله ورځ همدا کوه، ټوله شپه همدا کوه. آیا تا ته کومه ګټه رسوي؟ آیا آخرت کې ستا په درد باندې دا خبرې خوري؟ نه، دا خبرې ستا په درد نه خوري، بلکې الله تعالی در څخه ناراضه کېږي، ستا آخرت ته بیا تاوان رسوي، خپل ځان سره د بیا ظلم کوي. نو په خپله ژبه باندې دې ښه الفاظ وکاروه، یو بل ته ښه مشوره ورکړه، د الله تعالی ثنا او ستاینه پرې بیان کړه، قرآني دعاګانې یادې کړه، هر وخت وایه، درود شریف وایه تر څو الله رب العزت در څخه راضي شي او دنیا او آخرت کې درته نیکمرغۍ، سکون او راحت در په برخه کړي.